نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړو. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله، ځکه چې زه چاته ګورم او دغه اودس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند، اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی، خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق به تاسو واورئ چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و، په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم و محدثانه رنگ خود څه کوي، داغه قیاس داسې و قیاس چې هغې ته به د خپل وخت مجتهدین حیران. اس قیاس دائمہ مجتہدین دا اس یو بل علم دے. تپوسو شو دا علماؤنا چی یو دو کس دی د شپې وده شو چې سهار را پاسېده، پا یو مرګري د شپې اودس اورېدلی، اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي. او سوال دلته د سهار د منځم دی، منځ به څنګه چل کړي؟ مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي. نو تیمم خو دواړو ووالو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي؟ ما په خبرو پوهېږئ؟ تیمم خو د بې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو، په چا چې اودس اورېدلی دم تیمم ووالو، او څوک چې هسې و هغه هم تیمم ووالو. اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي؟ دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی، ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت وي. ټولو ملیانو فتوې ورکړه. ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی، ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی، دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې بھئی یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو، نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي. تاسو عقل به دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی؟
امام صاحب ورته فرمایل چې کم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکوالی او د بیاودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې دته منځ پې روا دی او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه